امپورټنت شیز را نه پکې پاتې او هغې ته وایي نسوار وړاندې لګي څومره زموږ د پښتانه نسوار السلام علیکم زما د یوټیوب او د فیسبوک مرګ چې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست نن به د خیر زو بازار ته بازار کې به چکر لګو د روژه ماتي دپاره به سره اخلو او بیرته به راځو د خیره نو ویډیو اخره پورې را سره وګورئ یارانو دا وګورئ د جمعې ورځ د دوکانونه ټول بند دي یو زه پکې چې دی را روان یم او بس ګورو که نه بازار ته وځو بازار کې خو رش هم نشته نه ځکه چې د جمعې ورځ ده د جمعې په ورځ بازار کې بلکل رش نه او روژه هم ده نو په دې وجه خو بلکل رش نشته په بازار کې نو بازار ته خو زه را روان یم اول به دا لوبیا والا وګورم د دې ځای فیمس چې دی لوبیا ده او چولي دي چې روژه کې خلک ډېر زیات استعمالوي راورسېدو د خیره زور فروټ والا سره السلام علیکم څنګه یاره په ضلع صوابۍ کې چې کوم ځای کې فروټ نه میلاویږي که نه هغه به ده سره میلاویږي ده سره به پراته وي ښه په داسې موسم کې چې هغه بلکل دغه فروټو موسم نه وي ده سره به فروټ وي څنګه امیر صاحب ښی خیر دی دا وګوره دا لکه داسې شی دي دا ټي وي دا رورې ټي وي خو خلک پکې هر پروګرامونه ګوري که نه کیوي ګران دي غریب خلک به څه کوي غریب خلک یې نه خوري رورې غریب سړی نه شي خوړی نو په روژه کې چې کوم تاسو ته د بکرۍ چې کوم څه میلاویږي لکه مقصد هغه که نمکپاري شوي زلوبۍ شوي الک رضا شو یا سموسې شوې یا چې دی دې ته څه وایي ماماجي ګابینو دې ته ګابین وایي که نه دا چې تاسو ته میلاویږي نو تاسو ته په کوجه کې دا تاسو ته چې دی دومره فرېش نشي میلاوېدی لکه څنګه چې تاسو ته دا په روژه کې فرېش میلاویږي بلکل تازه دا میلاویږي ځکه دې دلته کې جوړیږي او دې ځای کې واپس سیل کېږي دلته کې په دې شوکیس باندې ورسره چې دی ماماجي ناست دی ګرمې ګرمې سموسې جوړوي او خلک یې روژه ماتي دپاره چې دی ځان سره وړي کورونو ته او هلته ماما ناست دی لکه ګرمې ځلوبۍ جوړوي ماماجي څنګه ښی خیر دی طبیعت دې ښه دی ماماجي ناست دی ګرمې ځلوبۍ جوړوي او دا رور ورسره ناست دی دی په چینی کې غوپه کوي دا ماما یې ودرولی دلته کې چې تی خرڅوه په ضلع صوابۍ کې چې کوم دی د شیر علي چې کوم کباب دي دا ډېر زیات خلک یې ډېر زیات خوښوي او ډېر زیات مزه ترې اخلي او کباب یې ماشاءالله ښکلي دي ای چرې څه پسې راغلی مولو باندې څه کې پلار دې غواړي مړه دومره چرې سړیا ګاډي دی ونه وایي هلکه دې هلک له مولی ورکه نو ملګرو سبزي چې ده دا هم ښه فرېش پرته ده ښه ښکلې ښکلې ښه مزېداره او ټماټر پکې لږ شنه دي خو دا موسم داسې دی چې پکې پاغم ټماټر نه میلاویږي کوم چې سټور ټماټر دي دا پکې میلاویږي او ورسره چې دی ګازرې دي ټیپر دي ورسره سینې دپاره ډېر ښه شی دی او ورسره چې دی پالک او دا چوټه ورته ناست دی ماشاءالله د ملګری پایم ډېر مزېدار ورکوي امپورټنټ شیز را نه پکې پاتې او هغې ته وایي نسوار او سګرټ پوه شو چې روژه کې دا ډېر مهم چیز دی دومره وړاندې لګي څومره زموږ د پښتانه نسوار نه په روژه کې چې دی دا ډېر ضروري شی دی دا چې در سره نه وي که نه ټول سیسټم به ګډوډي که ته روټۍ وخورې که ته هر څه وکړې چې نسوار دې نه اچولي هېڅ شی نه شي کولی روژه نه کېږي او که نه روژه کې خو نسوار ډېر ضروري شی دی کوم ځای کې دا پټي کې زه څنګه ورغوتلم هلته کې دغه جالي نو په هغه جال کې داسې ورغلو نو ما نه مخکې ورغلی راټینګ چا ده سینټ ته شي خیر علي اشتیاق بھائی پاتې شي راځئ موږ سره السلام علیکم راځئ مړه موټر سایکل ښه څه مسله نشته راځئ راکوه شئ نن ما سره پاتې شئ راځئ مړه ښی ته څنګه وې پیشو ملګرو روژه ماتې خو برابر شو د خیره که ویډیو مو خوښوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او پیج لازمي فالو کړئ